په یوه روغه خبره باندې خبره هم غلطه نشته دی. څه زموږ پاکستاني پښتانه وو، څه افغاني پښتانه وو چې دا په یورپي ملکونو کې ناست دي، ټول عمر د دیو پلارانو نیکونو د انګریزانو سپي لمبولي وو، ملک ته راتلی نه شو، پښتانه د دیو د لاسه په مشکلاتو بکواس یې شروع. شیخ صاحب کومه غلطه خبره کړې وه، خو ویل جنګونه یې ودرول. په یو غلطه خبره کې د یو کافر مدحه ته نه شي کولی. د حج موسم و حاجیانو ته ما ته یې پخپله وویل، زه ورغلم ویل دومره حاجیان ځای په ځای د لارو درواسې ګیر دي، موږ سره په راویته دي، دومره مشکلات، اقتصادي حالات چرته لاړه، و یو جنګ ودرول، په هغې د چا صفت کول یا دا بده خبره وه. تا خبره کټ لله، دومره هوا دې ورکړله، ماحول دې جوړ کړو. هغه شیخ هغه عالم ته دومره کمبخته تنګ کړو چې هغه په خپل ژوند باندې هغه د تمنا ته دې مجبوره کړو. ټول به نه وي دغسې، خو بدبخته شته دی، کمینهګان پکې شته دی. پرون بیا به خلکو شیخ صاحب عالمي شخصیت و، هغه د ټولو پلار و، نن ټول امت ورسره یتیم شو. هغه سره هغه د افغانستان اسلامي امارت هم خپل مشر ګڼو، او شیخ صاحب هم هغه خپل بچي ګڼله، هغوی نه کوله پروپیګنډه. دا خو یو څوک کمینهګان و، وایي یاره په افغانستان کې حماسي دی، نو حماسي څه ملا خو نه دی، هغه کتاب راواخلي، غریب په دې نه پوهېږي چې دا خبره د میډیا او د منبر ده که نه، دغه ته ملا چا ویلی دی؟ پلان کې قسم دی دا صرف د شیخ صاحب حاسدین و چې بکواس یې کوو. امارت اسلامي کې دغسې څوک نه و، امارت اسلامي د هغه بچي و، پرون یې سفیر هم راغی تعزیت ته، د امارت اسلامي طرف نه د تسلیت پیغام، د هغوی پوره وفد هم راغی، هغوی هلته هم تعزیت وکړو. دغومره زیات د هغوی ټول مشران او کشران خفه دي چې زموږ نه، موږ ټولو ته دغه احساس دی، زموږ یقین دی، زموږ نه زیات قسم دی، هغه زیات خفه دي، جاړي. سړی چې پلار لاړ شي، بیا دغسې پلار چې هغه د درد ځای و، هغه د دعا ځای و، هغه د تسلۍ ځای و، هغه د پریشانو د هغې باندې به سړی څنګه خوشحاله شي، په هغې به سړی څنګه پروپیګنډه وکړي. دا خو ټول هغه بکواسیانو چې خلکو دې ته ورکړو، پاکستاني هم پکې وو، افغاني هم پکې وو، بدبخته مردود شو، اوس جړا کوي د هغې نه. بس دلته کې جمعیت علما اسلام و، هغه ټولو هغه خپل پلار ګڼو، خپل مشر یې ګڼو. هر سیاسي پارټۍ، هر سیاسي مشر، هر دنیادار، هر سړي هغه خپل پلار ګڼو. همدغه وجه ده چې شیخ صاحب دا اوس خو خلک دا شی پیش کوي که نه، دا د پښتنو په نوم باندې شیخ صاحب دا وویل. د دې خبرونه مخکې دلته د جمعیت علما اسلام د شورا اجلاس و چې دا ټول پاکستان په نمایندګۍ باندې وه. دا شیخ صاحب مولانا فضلالرحمن صاحب ته پاڅېدو، ورته ویل په دا پاکستان افغانستان دواړو کې پښتانه اوسېږي، مسلمانان اوسېږي، دا کوم ماحول چې جوړ شو انتهایی تکلیف ده دی. زمونږ د پاکستاني علما وفد هلته لاړو، په هغې سره هغه تلخیانې ډېرې ختمې شولې. قائد جمعیت مولانا فضلالرحمن صاحب دامت برکاتو هم ته ویې ویل ته د هغوی نه مطالبه وکړه، موږ علما به مطالبه وکړو چې هغوی هم خپل د علماو سرکاري وفد راولېږي، موږ یې په پاکستان کې سپورټ کړو، عوامو ته یې راوځلو، مدرسو ته یې راولو، علماو ته یې راولو، چې دا تلخیانې د پښتنو په منځ کې ختم شي. تا صرف بکواس کوو، شیخ صاحب عملي اقدامات کوله لګیا ول. د دې نه لږ مخکې دلته یو سرکاري میټینګ و پاکستان افغانستان پر، دی خپله دې میټینګونو کې نه شریک کېدو، لیکن په دې کې د پښتنو خبره وه، په دې کې د مسلمان خبره وه. دا شیخ صاحب ناست و، ته هغه خبرې واوره. یو چا ورته بیا وروسته وویله شیخ صاحب ته دې حالاتو ته نه ګورې چې ته دغسې لګیا یې د هغوی دپاره، ویل ته دې حالاتو ته نه ګورې چې ته دغسې لګیا یې. شیخ صاحب ورته ویل هغه زما بچي دي، بچي. افغانستان دورې چې وکړه واپس راغی، په هر بیان کې به لګیا وي، زه د مدرسې نه راغلی. امیرالمؤمنین شیخ هبت الله صاحب حفظه الله ما ته په خپله دا قصه کوله، ویل چې زه ورسره میلاو شوم، هغه له چا سره ملاقات نه کوي، دغسې ګډ بادشاهان راځي. ویل ما ته وی چې دا زما خواهش و چې شیخ صاحب زه تا سره ملاقات وکړم. زما اوس د کوچرو لوچرو غونته کې سړی و چې هغې به په خوله باندې یادوو. پرون امام بخاري لاړو، دغه منحوسې ژبې پسې وچلې دی. نن د امام بخاري هغه وارث چې یقینا هغه بخاري ثاني و، د منحوسې ژبې پسې وچلې دی، هغه لاړې. پرون هم دې بدبختو امام بخاري تنګ کړی و، نن یې شیخ صاحب تنګ و. چا چې امت جوړوو، چا چې د امت تربیت کوو، امت یې بچي ګڼل، دې بدبختو دغه خلکو زړه زخمي کړو، هغې هم دقسې رخصت کړو. نن هم هغه مشهوره مقوله ده، وایي نقاره خلق کو نقاره خدا سمجھو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره خو تاسو هم پوهېږئ، ټایم نشته دی، زه نه پوهېږم، زه نور څه نشم ویلی. د یو دومره ډېرو خلکو په زړونو کې الله د یو غلط سړي محبت نه اچوي، په دا ټول موږ سره متفق دي. د دومره ډېرو خلکو نارینه زنانه غټ وړوکي دنیادار دیندار، د هغوی په زړونو کې الله د یو غلط سړي دومره محبت نه اچوي. الله اعلان کوي، جبريل اعلان وکړه زه د پلانکي سره محبت کوم، تاسو مر سره محبت شروع کړئ. خلکو زړونو ته راشي، د هغې سره محبت شروع کړي. هغه شیخ صاحب و، تاسو یې جنازه وکتله، د پاکستان په تاریخ کې به دغسې جنازه چا او جنازې تاسو کتلي دي، خو هغه دوه ورځې بعد کېږي. نن سړی وفات شي، 2 ورځې انتظار کړی، 2 ورځې پس به جنازه کېږي، د دې لپاره چې خلک راورسېږي. کنې کم از کم د یوې ورځې نه خو زیات خامخا اړئ. دلته شیخ صاحب 8 بجې شهید شو،
هسپتال کې ګنټه دوه تېرې شوې بیا به غسل کوي د دې نه لا تیار شوی نه دی اعلان وشو 5 نیمې بجې باندې د شیخ صاحب جنازه ده دومره مختصر وخت کې دومره دنیا را جمع کې دنیا حیرانه وه دا جنات دي که انسانان دي د کوم طرفه دا مخلوق را چلیږي او وصیت یې هم کړی و اخره کې وایي چې په ما نمایش ونه کوي جنازه مې زر وکړي د سنتو موافق بیا هم یقین وکړه دا سیاسي خلک چې کوم د خپلو جلسو رپورټ شو پیش کوي زه وایم که په دغه حساب سره د شیخ صاحب جنازه ګوري نو هغه په کروړونو باندې به په کروړونو باندې او حقیقت پسندانه تجزیه کوي نو هغه په پاکستان په تاریخ کې دغه د ایشیا لویه جنازه د هغه د جنازې لپاره تنګه شوه لارې نه وي یقین وکړه یوه ګنټه صرف ما په د جنازه کې مزل وکړو ځای ته نه شو رسېدلی دا د ټولو خلکو حال و شپه هم روډ بند ورځ هم بند خلک روان یو بل ته اوبه ورکوه یو بل ته لاره ورکوه خو د شیخ صاحب د تربیت و چرسده علمي خاوره ده او ټول خلک د هغې مېلمستوبونه ګوري لیکن د دې باوجود لارې تنګې شوې کوڅې تنګې شوې روډونه تنګې شوې پروردګاره دا کوم طرفه دا مخلوق راغلی دی او نن هم تاسو ورشئ دغه قبر ته مونږ د خپلو علماو محدثینو پخواني هغې باره کې دا اورېدلي دي امام احمد چې وفات شو بازارونه بند شو خلک د کورونو نه راووتله په جبو باندې چغې شوې بېینهي دغه حالت د شیخ صاحب رحمه الله و شیخ صاحب د وفات شهادت خبر ټول چارڅدې بازارونه ورسره بند شو کورونو نه نارینه زنانه راووتل چغې په داخلو باندې بس بل شی نو امام زاهبي صاحب وایي په بغداد کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله غوندې جنازه چا نه وه کتلې نن اقه امام زاهبي خو نشته دی زه په هغه باندې اضافه کوم چې په دې وخت کې په پوره ایشیا کې د شیخ صاحب کومه جنازه وه د دې میزان نه مخکې تېر شوی دی نو به آینده کله راشي امام بخاري وفات شو خلکو چغې ګړلې راووتو اوس به څه کېږي هماغه حالت دلته جوړ شو امام ونیفه رحمه الله وفات شو خلک قبر ته راځي 50 زره لاک خلک او په دا قبر باندې اوښکې تویېږي هر مکتب فکر راځي نن بېنهي قتل ته قبر ته ورشه پرون ماته یو چا ویله خلک به سیرې اچوي ما ورته ویله یاره په خپله وصیت کړی و جنازه مې زر وکړئ قبر مې په عام ځای کې جوړ کړئ د شریعت خلاف یې مه کوئ بچو یې په هغې عمل وکړو اوس غریبان په غم کې دي هر سړی د عقیدت ساتي څوک راځي سیرې اچوي څوک اوس د هغوی خپل عمل دی هغه نه شیخ صاحب ته منسوب دی نه یقین وکړه حدیث کې راځي کله چې یو دغه سړی وفات شي د 40 دین پورې د ځمکه اسمان جاړي په هغې باندې جړه ور باندې نن دغه حالت دی انسانان صرف نه جاړي نارینه زنانه نه جاړي یو ویډیو چلیږي تاسو به کتلی وي یو سپی ورته راشي سپی د قبر ته اعظم د هغه سپی هم سر کېږدي به جړه شي ورته دغه مقبولیت په دغه وخت کې یقین وکړه امام نووي رحمه الله وفات شو د حدیث لوی عالم دی مدرسو کې طالبانو سبقونو ته ناستو لیکن جړلی سبقونه نه شو ویلی نن یقینا نمقصد عوام خواص علما مدرسو سبقونه دا ټول هم دقسې لاړه بس هغه چا وګټ او مرګ هم دغسې مرګ و قابل رشک و سهارې 2 رکعته نفل سهارې کور نفل اودس یې کړی دی بې 2 رکعته نفل کړي دي د هغه ځګي نه روان دی دی به نعمانیې ته ورځي درسي حدیث ته طالبان ورته 1400 طالبان په تمه دي بیا به د دې نه پسې دارالعلوم حقانیې ته 1200 طالبان هلته د ورې حدیث کې ناست دي طالبانو خیال لو بخاري ترمذي شریف ورسره و په لاره باندې را روان دی اوس به موږ ته حدیث وغه درس راکوي سبق به راته سره ته رسوي لیکن هغوی ته نه و پته چې نن به استاد سبق ته نه راځي په خپل شهادت ته او په خپل صبر او په خپل وفا او په خپل اخلاص سره به اخرنی درس موږ ته په خپل عمل سره راکړي هغه ځګي نه هغه لاره د مدرسې و هغه په مدرسې ته روان لیکن الله فیصله کړې وه چې د مدرسې په دغه لار به دې جنت ته ډالګ رسو هغه ځای کې په وینو باندې سرګو بخاري ترمذي ورسره و د حدیثو درس ته روان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یبعث کل عبد علی ما مات علیه هر سړی به په هغه حالت کې راوپاسېږي کوم باندې چې دی وفات شوی شیخ سره بخاري ورسره ترمذي به وي سپینه ږیره به په وینو باندې سره وي د مشکو د عنبرو خوشبويي به ترې راځي الله مخې ته به ور روانه چې دی بدبخته زه ویشتلی وم په دغسې حالت کې نازک مزاج و انتهایی د آرام او د ناز و نعم ژوند او زندګي و مخکې ما ویله هر نعمت الله ورکړی هر نعمت لیکن دغسې نازک بندګان الله تعالی تکلیف ته نه ورکوي ډریور یې خبره کوله د شاته نه ګولۍ راغله پس دو ګزاره ولګېدو آخري الفاظ ویل یا الله خیر دې وخت کې کومه دنیایي خبره نه ده کړې ګیله شکوه په خوله نه یا الله خیر شهادت نه بل خیر څه الله تعالی ورته شهادت ورکړو دنیا نه په داسې باندې د شیخ صاحب دغسې سړي خیر سړی ورکړی هسپتال ته هم دی په دا دومره تیز وخت کې هسپتال ته رسېده دې ته هم خدای نه دی پرېښی دومره اساني او حدیث کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما یجد الشهید من مس القتل الا کما یجد احدکم القرص شهید چې دی
مرګ خو ډېر غټ تکلیف وي دومره تکلیف د انسان د اینو اوبه کېږي د هغې سره صرف هغه حالات چې سړی ګوري د انسان د دماغي حالات دا ټوله رسۍ د رګونه د انسان اوبه اوبه کېږي دا دومره تکلیف دی شی دی لیکن دې شهید ته الله رب ذوالجلال د دې مرګ دومره تکلیف ورکوي لکه میږي چې معمولي ټک ولګي او زما یقین دی شیخ صاحب ته به دغه نه الله به ورته هغه د شاه د اوبه چې په دا سخته ګرمۍ کې کوم شهید ته ورکوي شیخ صاحب سره به هغه معامله شهید شي الله تعالی یقینا هغه نن لاړو صرف دغه بچي په یتیمان نه شو دغه شاګردان ټول امت ورسره یتیم شو